د یوټیوب درنو قدرمنو مینوالو که غواړئ چې د نړۍ د حالاتو او افغانستان د تازه پیښو خبر شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بل نوټیفیکیشن آن کړئ ترڅو د تازه خبرونو خبر شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې ویلي خلیلزاد یو آرامزاده دی او هره ورځ پر ما تورونه لګوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د عمران خان له نیولو وروسته ویلي و د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله یو قاتل دی او باید له دندې ګوښه شي. خلیلزاد د پاکستان سیاسي کړکېچ له پیل راهیسې د دغه هیواد د وضعیت په هکله خپله اندېښنه څرګندوي چې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د هغه څرګندونو ته منفي ځواب ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان خلیلزاد یو خاین او د طالبانو هم فکر ګڼي او وایي د هغه غلطو سیاستونو پایله ده چې نن میلیونونه افغانان بشري ناورین سره مخ دي. خلیلزاد وایي رانا ثناء الله یو قاتل دی ولې رانا ثناء الله وایي چې خلیلزاد آرامزاده دی یو هرمونی دی.